کړی په خیر خیرات اختر دې مبارک شه. زه راغلم که اوه صدیقې سړی ماشه اختر مبارک. ومینه غورځوي زاول وزاول دومره دروند شوی دی ماشاءالله. ما څه وایم خدای کوي چیر کې پوتې وي. هغې راواخله دا شیان ورته راواخله ګوره ډېره خوږه ماړی وه. ما څه ورته ویلې ښه ماله ګوره زه یو خپرونه شروع کوم هغه دپاره کمره لګېدلې ده؟ نه تر اوسه په نه ده لګېدلې پوه شې ما ورته ویلې ماله زه داسې کومه چې خپرونه جوړوم دی څه راته وایي پوه شې وایي زه تېو خو دی دی و دې دواړه نه ډېر په عذاب ډېر په تکلیف یم. نه نه دا خبره نه ده. کمرې مخې ته دا خبرې ونه صادق غونته ښه وړکی نه ده. دومره صادق انسان ده. ټوکې موکې خو بیخي چا سره نه کېږي چې ښې در ونه رسېږي. فاضل خو بیخي جنانه سړی ده. په خدای دومره ښه سړی ده چشمې نه دي. ښکلي ولب کې برېښ کوي. هلکه مه کوه خپرونه شروع ده خپرونه ټولې مې مبانشه لکه غار کړو زاول مبانشه. اوس خبرې صاحب چې ګوره اوس به سړی منکر څه ښه چې ما نه دي کړي که نه اوس دغه پوه شې لیدونکو تاسو شاهدان یاستئ چې مخکې ویلې چې زه دې دواړو نه ډېر په تنګ راغلی یم. صادق اختر دې مبارک شه. ستا دې مبارک وي اتل جانه څنګه یې ښې جوړې مننه خوشحاله اوسېږي ژوندی اوسېږي تا ته هم ډېر ډېر اختر مبارک وي. او دا راته وایي چې ته په اختر کې څنګه دلته پاتې څنګه نه یې تللی؟ والله تا ته خو پته ده چې غونډه روژه بوجۍ ده راباندې وړو هغه راوړې ډېره ستړیا کړې وم مانده شوی وم بس نوکري وم بس هېڅې پاس شوم زه اختر په څلورمه به لاړ شم. بس ښه کوې و د اختر په څلورمه به لاړ شې له خیال سره ښه دمه به جوړه کړې دمه به دلته راسته کړې بیا به لاړ شې ځکه چې اوس که لاړ شې هلته کور کې هم پوه شې دغه روژې ډېر خرابه کړي روژه تېره شوې یو درنو بوجو والي و خپله ته پته ده دا وږه دم چې روان یې پوه شې داسې روان یې اوس په لاره باندې داسې روان یې یو سیټ ټراکاوزر به لیک شوی دی. ښه سارګله اختر دې مبارک شه. تو دې مبارک وي د وړو یې د وري دې وکړه که نه خدای مانې چې اوس وخت کې خو چا څټ په موت شي څه خبره نه ده. یعنې باید چې مقصد وړي که هر څه پې مات شي فرق نه کړي. نه 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 اول خو درانو لیدونکو تاسو ټولو ته د نیکمرغه کوچني اختر مبارکي وایم. هیله ده تاسو به خوشحاله وئ. نو اتل جان په ناپامۍ کې را ایسار کړو هغه څه که موږ وویل کمی زیاتی راغلی وي په دې اختریزو ورځو کې درنه بښنه غواړو. نو زموږ ملګري دي نو حتما کله کله ور د چا صفت د چا غیبت والله ګناهونو کې راغلو بیا هم درنو وبښئ. نو دا خبرې راځي. فضله ته دې خوا راسه دې خوا راسه دا منځ کې به هم دا رانیولی لږم والی دا اوس منکرېدلی نه شي سارګله ګوره که نه چې راغله اول یې پوه شي غوږ کش کړه څټکې څاپېړه درکړه لیدونکو تاسو ولیده که نه ځکه دا سړی منکرېده چې ما دا یعنې همیشه به څنګه ورته ته سارګل ځورې وایي نه ځورم ولې د سارګل وځورو اول خو د اختر مبارک شه. مننه ستاسو نه ستا زما اختر مبارک شه سارګل د ټولو همکارانو د ژوندون تلویزیون ټولو همکارانو ته د اختر مبارکي وایم. پیلا د اختر لومړۍ ورځ ده موږ دلته نوکري نو سارګل خو چې موږ پې ګران یمي د دې خاطره ګران چې ډېرې ځورو او په موږ چې هم ګران دی حوصله ډېره غټه حوصله لري چې ډېره ښایسته حوصله لري چې څومره په عذابوو تنګوو دا اوس هم موږ خبر نه وکړو دا ما نور هم ورته ویله کیمره ده ځکه غلی سارګله دا خلک لیدونکو سارګل یوه ورځ دلته په اتاق کې ویده وه د ظالمانو ځان نه پیریان ورته جوړ کړي وه فضل او صادق ورغلي وه پوه شي چې دې سړی وژلی وه اندا دواړه وه که نه بله دا ملګري وو دغه ژوندون انګړ خو ماشاءالله ډېر ستر ده. نو موږ یوې بل ځای ته چې څو ډېره فاصله ده نو د موت امیر کې بیا نه خدای باندې نشته بغیر د پیریانو نه. نو څوک وونه دلته د نوره ملګري مو فکر وکړو مو چې څه مشکل به نه وي خو دوی یو چې دلته پیریون شته مخکې ډور کړی و موج کې ده خو موج کې دا شي هغه پیریون وي څوره مې الله مسولي ویل یا یو کرسي ویل دا شون مې ویل خو څه نتیجه یې ونه کړه څومره مې چې الله مسولي یلې شګې زیاتې دي. خیالي به یې دا وه ښه چې دا مې دروازې طرف ته کړم هغلته ماتې شیشې پرتې وې دا دروازه به مې داسې ورخوش کړې چې کړم چې قرآنو ته وګوره اوس زوال یې مې وړ کې پاسه موږ ولولا کېږي مونږ سړی په زوره راویسته دروازه قلف کړې وه چې څوک نه شي چې ګور دروازه قلف وه لکه سارګله مالمنګ یې په څو هم دې اتاق ته راوځه تر دې چې پورې وایي چغې اورېدلې وې چې دا سړی چغې څنګه وایي او هغه کې یو وخت کې واده م نه و کړی او بس چغې والې چې ارمان مې په زړه دی ارمان مې په زړه که تا صادق او فضله ته یې خو مه مه ځوروه داسې نه چې شی راباندې وشي ځکه چې کوژده مې کړې ښځه راله پاتې نه شي بیا مې درته وي ما رښتیا شی په ونه شي بس بیا هم دروازه پسې خلاصه کړه بس بیا هم راوسته اتاق له ترخه کوم په اوس کله اوس ارګوله چې دوی دواړه داسې ظلم در سره کړی داسې ناروا یې کړې ورسره ما ته ورته څه سزا ورکړم
والا خو نه پیګم اوس ډیر څنګه ار سی وی لوړ دي کنه سره ډوریږم موسم ډېر ډارېږي زه اختیار نشم یلای کنه خو خو ورکی دی بعد ورکی نه دي څه وکړو کنه دا سترګې چې وایي چې ښه وړ کړي بد وړ کړي دا سترګې کې یو څه کمال ستا یا چې هغه د مردکی ته ایلی چې څنګه تیز دي کنه چرته باروت تر سیپسی دي کنه باروت موجود دي کنه لکه نه خو دې راکړه دې په خدای معنی یا کمرې مخامخ دی چې موږ در سره دا وعده کوو چې څه در دنه خو دې برا کېراله یاره موږ واسکار کسه توسته خاطلیه پات واسکار دی راوړي کې پری خو ما ولید تو ته خاپاده ده د ناجارې کې وای توسې نه دی قربان کې څومره خولي بری خو لکه ټیک ټاک چې جوړوي د چشمې چې پوه ټیک ټاک ته ولا ورې ته زه سارګل اتل دی راکی ولا خو زه قاعده قضاوت وکم دا به خبره نه وي نه اوس ته ګوره دا ګوره سارګولا ګوره من کشران یو تاسو مشران استئ او من کشران یو مشران ګوره اختر کې دی ور کوي یا به ترا کې به دنه را لاخله واسړیا مشرون اوس دغه ځای ته رسیدلی که شرونو ته سترګي وي اوس کشران د سترګې بل خبره ده ایدی باید زله دوی نه واخلم که دوی نه ما ایدی واخلې ته وای سارګولا نه تو خبرونه مخته وړي دا خو دوی د پور مارکیټینګ ده بو دوی ډېر ولا اوس بیا څه نشو ویلای ولا سره ویری کوي نو چار شي کا سارګولا ډېر خواږه ماړای وا ولا د اختر ماړې هډيري خواږي دي په دې دفتر کې پامکارانو کې ډېر څوک در باندې ګران ده یو کس وکړي چې ډېر در باندې ګران ده بس بالا ګرون خو داسې ځکه نشم ویلی چې خدای ټول ژوندي لري که لوړ دي کارمندان که دلته دي ځکه ټولو داسې بېها د مینه روکړې چې قضاوت کې ګرون ده چې سړی دا کې قضاوت وکړي نو ټول ورته ورونه دي او که خویندې مو دي خویندې مو دي خدای منې ټولو ته درناوی کوم او هېڅ کله دا خبره زه باید ونه کړم چې دا کام ده دا زیاته نو هغه کله چې د تلویزیون کې اور لګېدلی و که نه ټول سره خفه و ځکه ملګري و که نه نو هغه وخت کې برخلیک و یو د خیر وي نو کله چې ووتم دلته په د چمن کې پروت وم که نه سویه خو نیمه پاتې وه ډېره لوړه وه لږ سره خوځېدو نو دا یې روغلو داسې سار درته ودرېدو یاره موج که لکه زنکاده مې ده که نه موج خوندې ډوډ روک دی چې هغه یله خخ به وي بس زابول دی ونه ښېګړې چېرته دي خو څه ښه یو نو یغه وخت کې مې دنې زړه ډېر هغه شو ځکه زړه ډېر نری سترګو کې اوښکې راغلې دومره ښه احساس لري د ملګري نو ټول ارنګرون دي دوی د خدای ژوندي لري که مونږ کس یوز دی کامرې نه که خارج کې دي که داخل کې دي ځکه ژوندون کې ډېر خلک وروځای شول داسې خوځ یو ته لوړل نو ژوندون ته ډېر دوا کوئ نو ما غونته سړي ته یا ودب کې ورسېدو یو پوښتنه دې بله وکړه چې داسې غاټ لګن وي تا ته پته ویرته نو ته وبه وځې والا ماړې کې خو ماړې کې مو والا که سترګې نه ټیټې شي پوه شوې یو کړی به څومره کړی به وخورې شي 2 کیلو غوښه به څومره ټیم کې وخورې خدای مانه چې دا تیره رژا خو زه ورته وکسم که نه زه یم چې اتوک در وزار سې پورې کوی پسې روی وړو دوی درو کو صبح یې غوښې راوړو پوه شوې تو کال په خدای خوړی کېږي خو یو شای ورسه ښار ته پشهونکي باید ورسره وي دا پشهونکي چې پشهونکي کوک ورته یې کوک مطلب پشهونکی دا میده جوشوي نه اوس کې دا که نه کوک هغه سونګو مې هغه راوباسي دا هغې ته الوګی چې راوبه یو ورځ خو هېڅ شي چې در باندې مو خوړه والا ژوندون کې مو داسې خوراکونه کړي دي داسې خوراکونه یو ورځ ماتل جانه څه رقم کار سره کړی و هغلته موږ متي الله او برکي وو موږ سره نو بریاني م پخ کړې وه نو بریاني وه غوښه وه دا مې سي ونې پورې وتاړه چې ونې پورې وتاړه که نه موږ چې څو کپه شروع کړه یو څو کپه شروع کړه وایي چې بس شرابانې دا خو د تو سترګو په وړاندې دي چې یو څوک خوري ته ښه وږی یاوې دا به کوم انصاف وي چې په ونه سې تړلی وي موج یو خدای دومره هغه کړی وی خلاص کړی د ماړۍ مې خوړلی وی بیا دې مړ کړی وی خو چې اوس د ماړۍ کې چیر پر چیر که چیرې داسې ښه زور په لاس درشي په دې ټولو د زور ورسېږي اولین سزا چاته ورکوي والا سازو خو چاته ځکه نه ورکوو چې دا مو ملګري دي د سازو وړ نه دي چې سازو نه ورکوو داسې د ملګرتیا سزا چې ورکوي ملګرتیا چې ډېر مو په زبوي والا خو بس دا خو ښه وړکي دي نو وجه دا پیغام دې ته ورسېدو پوه شو پیغام دې ته ورسېدو دنه موږ یو څو ټپې واورو ستا اواز غړانګې راکړه ډېرې غړانګې دا سارګوله نو سارګوله به ټپې او څو ټپې سره ایدي خو یې سم را نکړه ولکه چې یو ته خو شیر وشي
کوم ځای ته ووایم چې را پیدا شي نه ته بدرګه په دا خو په ویانو خو نه پیدا کیږي چې زیات هغه له منځه ځي داسې نه وي چې حافظه مو ګاډه واډه کړي یو خو په د لهجه وغږېدو درنو لیدونکو اورېدونکو معیاري هم خبرې کولی شو ځکه موږ خپل هم ژورنالیزم ویلی ده خو دا زموږ پکتیاواله لهجه ده نو دا ستاسو لپاره که خوږه لګي ده ښه نو ټاپي ترنم کې خو ولاکه غاږ مو چندون غاږ وي وروره داسې غږ ده دی داسې غږ ده دی چې بس چې چا واوري ډایرکټ ورته کېږي اختر پرون و پرون تیر شو تو خو څنګلو پورې نن سره کړلو سونه اشنا اول بو کله کله غم و اوس مې دفتر شو کروندې پکې کومه اشنا زه پوهېږم دا پوسې دا چاله ډاره وایه ښه پوهېږه چې اوس خپله پوهېږي لیدونکو سارګل پوهېږي که نه چې اوس که چېرې زه دا کار ونه کړم پوسې دا ظالمان ګوره دا دواړه چې ورته ولاړ دي بس خدای دوی ژوندي لري دا ښه دي بلکې د سره یو تلیفون سره دا ډېر غني تلیفون ده هغه څنګه حالا ښه تلیفون سره ادم نه پیږم سودا تلیفون ده هغه یې نه ده کمرادور سیم کارت به ښه پکې سیم کارت یې ډېر مهم ده ډېر مهم ده زه غریب لاسنیوي شمېره ده پکې که نه دا خلک ماته زنګونه وایي دا بس یې چې ته ما یې دا تاله به درکړم ما ته خو رواني تکلیف پیدا تاسې لږ دې خوا راسئ یو گیم لیدونکو دوی سره لوبومه ځکه چې خپرونه کې همکاران دي پوسې تسل جانال ته شاته وایي چې زه روان یم پوسې والا کرانه لاړ سي اختر د چیرته ځي ښه داسې کار کوم موږ تاسو ترمنځ یو گیم ده سارګل هم سره دی او ذهني پوښتنه ده چې هر چا وګټله هغه به یو بل وزن کې پورته کوي صحیح ده یاره زه خو هم دا تلیفون بو شارت کیسه کیږي چیش کې دا تلیفون بو یا سیم کارت بو شارتو کیسه کیږي ښه پوښتنه ډیره اسانه پوښتنه درنه کومه او خدای دې وکړي چې تاسو هم راته ځواب وایي صحیح ده ګوره دغه دې پوښتنې جواب چې هر چا یې په درې وړه کې ګوته رسېږي کي لیدونکو اسانه پوښتنه ده او دا تکراري پوښتنه هم ده کوڼ د ړوند نه چرګه پټه کړه ګونګي ولیده کوڼ د ړوند نه چرګه پټه کړه ګونګي ولیده دا ګونګی به اوس دا کوڼ څنګه پوه کوي چې تا نه چرګه پټه کړه څوک یې جواب لري زه خو ځکه تناغه یم چې کوڼ یعنی نابینو زه خپله معلول یم دغو نه زه مستثنا یم ځکه زه دلته وجود یم دوی نمایندګي کوم دا جواب چې دوی وایي پوه شوې دا دوی وایي تاسې دواړه د خو هر خپل جواب ویلی ته څنګه تا بیا کوڼ زه مسله یم پکې کوڼ د ړوند نه چرګه پټه کړه ګونګي ولیده دا ګونګی به اوس دغه کوڼ څنګه پوه کوي چې ګونګي درنه چرګه پټه کړه ړوند در و ړوند ته څه پته لګېږي چې ما نه چا چرګه پټه چا پټه کړه څنګه کوي څنګه جواب ستا چیشتې بیا تکرار کړه کوڼ د ړوند نه چرګه پټه کړه ګونګي ولیده دا ګونګی به اوس دا ړوند څنګه پوه کوي چې کوڼ درنه چرګه پټه کړه ډېر ګډ ورسره دا خو ډېر روانه ورسره ړوند خو خبرې کوي خو کلاس کې نیولي خو داسې پټېږي دي نه جواب لرې که نه نه ته جواب لرې که دا نه چرګه به نه وه ورسره نه لرې ته هم جواب نه لرې اورېدلی یم او خو سره نه هېر شوی ده ته هم نه لرې که نه ده بس دی بالکل صحیح ده قدرمنو لیدونکو جواب نه صادق ویلی نه فضل ویلی دا خو موږ دواړه ناکام شول خوشحاله یم جواب مو نه دا سوال مو ده دا سوال دی سوال سوال موږ خپل ته به داسې کار کوې ګوره دا پورته کوي تر هغې پایې پورې نه ده اول به ته سهارګل په شاکې تر هغې جې به وړې بیا هغه دوه نفرې دا زما پلار هم نشي وړلی بس دا لیدونکو ناکام شول نه په شا دغه دا په شا خو نه کېږي که نه بس دغه دا یو سیټ نشته مکه چې ویلي سي مکه چې ویلي سي دا ماډر کې اعظم کوي دي دا ماډر مخوړل زه یې مړم زه ورته مسو نوړې مسو ها سارګله څونه وزن دی دی والله که پیګم نوی او که څوک یو سره دې خوا نه مې زه بس ډیر خیر بس. دې خوا نه زه وړم یا الله بس دې خوا نه زه وړم نه سهارګل وته دې خوا نه زه وړم ولا دا بیا شتیو پیدا شو وسه شتیو می بیا پیدا شو ولا خدای دې خیر کړي سهارګل دا خو سم درم چار افشا کړه ما نور مه تنګوه ځه رژام نیولې و چې خبره خو نه و بیرته مو دغه ده بس نه ودرګه دې راکې کو گزار نکړم یاره د نجاره کې یدی در کوم ویل بنا در کوم توبه ځکه اوس دیواب خار پوت ده د غر نه غورځوي دیواب خار پوت ده ما کبرجا په سر می غورځ توبه در کوم دي هر چی در قربان کې رادیو یې نه قربان کې ښه قدرمنو لیدونکو دا زموږ همکاران دي صادق تاسو لیدلی د خندا ګوډي کې دوی تمثیل مو لیدلی فضل زموږ د ساتنې د برخې مسؤل د دلته همکار ده راسره
د 3 وړ نه ډېره زیاته مننه کوم او دوی ته بیا هم ځانګړی اختر مبارک وي. الله پاک تاسو خوشحال لري. نو ښه بنډار مو سره وکړه، نور همکاران هم دي. فضل جانه په الله دې سپارم ښه اختر ولري. مننه، خیر اوسې، لاس راکړه، مننه. او همدارنګه صادق جان ته هم په الله سپارم، مننه. کور ته لاړ شه ګوره ښه. زم انشاءالله سبا بل سبا زم بس صحیح شو. نو سارګل تا نه ډېره زیاته مننه کوم. الله دې خوشحاله سارګل زموږ د راډیو مسؤل دی، ډېره زیاته مننه کوم، خوشحاله اوسېږي. ډیره مننه. او درانو د ژوندون راډیو خپرونې هم واورئ، موږ جالبې خپرونې درته چمتو کړي، باید موږ مارکیټینګ وکړو. له تا هم ډیره مننه. او د تا نه یو ځانګړې مننه په دې کوم چې د ژوندون تلویزیون کې دغه د لاسنیوي خپرونې دي ډېرې ښې مخته وړي سره د نورو خپرونو. چاته د خیر ورسېده نو د هغه چا نه چې کومکونه یې کړي وو د لاسنیوي، خدای دې دوی ته خیر ورکړي. او که کمې زیاتې راغلی وي ډېره بښنه غواړم درنو ملګري، نو موږ هم باید ګپ شپ ولګو. ډیره مننه. سارګل ډېره زیاته مننه کوم. قدرمن لیدونکو تاسو سره مننه کوو. نور همکاران سره راځو.